إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. الحمد لله. پرون چې کوم آیت موږ ویلې للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، دا هغه چا باره کې و چې هغوی د الله دین لپاره ځان وقف کړی و. کار یې بس درس تدریس د نبي اسلام احادیث او قرآن زده کول او د نبي علیه السلام په هغه مشرتوب کې او د هغه په استازۍ کې دوی تربیت کېده. الحمدلله. بس هغه شاګردان استاد چې دومره اوچت ده چې امام الانبیا ده صلی الله علیه وسلم، شاګردان هم بیا الله دومره خیر وخوړو. څنګه چې استادان الله هغه شاګردان هم ورکوي. نو دلته خبره ذکر شوه چې اصحاب الصفا والا به کله جهاد ته تله، کله تبلیغ ته، کله به درس ته، کله تدریس ته، په همدې کې وو. په نارې او په لوږې به حالاتونه پرې راتلل، خو دین به یې نه پرېښود، د نبي سره ملګرتیا به یې نه پرېښود. هغه خبر خو پرون ذکر شو. نن دې بل آیات ته د سورة البقرې 286 نمبر آیات. په دغه 286 نمبر آیات کې الله سبحانه وتعالی ناشنا خبر ذکر کی. بس دا آخری آیات د سورة البقره. دا کوم آیات ده؟ آخری آیات د سورة البقره ده. سورة البقره نور ختمیږي، شيږي سورة البقره ختمیږي. نو سورة البقره موږ تاسو ویلو کنه چې دا په 90 شپو کې یا 80 شپو کې کم لس کال 90 یا 80 شپې کم لس کال نبی علیہ السلام په مدینه کې تیر کړی دي. په مدینه په لس کالو کې دا ټول د مدینی دور خلاصه ده، د ټول اسلام کلایمکس، هغه ذروة السلام یا چې فستات القرآن ورته ویل کېږي، دا رقم نو سلام القرآن ورته ویل کېږي په سورة بقرې ته. نو دا سورت الحمدلله نن ختمیږي. د دې سورت تفسیر ختمول او د دې سورت الحمدلله تفسیر کول دا توفیق موږ او تاسو چا راکړو؟ الله. که الله پاک موږ او تاسو توفیق نه وای راکړی نو موږ او تاسو دا توان او طاقت نه لرو. د الله احسانات. نو دا نن چې کومه تاسو ته دا ډېره ښایسته آیت ده. چې ده دومره ښایسته آیت ده چې الله پاک ډېر احکامات په دې کې بیان کړو، ډېر واقعات پکې بیان کړو. د مسلمانانو حالات پکې ذکر شو، د یهودو پکې ذکر شو، د نصارو پکې ذکر شو، د انسانانو پکې ذکر شو، د غواګانو او د حیواناتو، د هر شي ټول حالات پکې بیان شو. خو د دې ټولو حالاتو بیانولو، ټولو واقعاتو بیانولو، د دې ټولو خلاصه او نچوړ آخر په دغه یو آیت کې الله پاک ښه دې کې آیت الکرسی و کنه، په دې کې آیت الایات و کنه، په دې کې آیت البر و کنه، د دې ټولو خلاصه او نچوړ او آخر چې دغه صورت ختمیږي الله په دغه ښایسته آیت باندې ختموي. چې دغه آیت باندې تاسو نن پوه شوئ لخیره، بس په دې پوه تاسو د سورة بقرې په تفسیر او په مغز او په روح باندې پوه شئ. د هر شي یو شکل ظاهري بل باطني کنه.
په دې چې لکه نن پوه شو تاسو نو په دې پوه شو د سورة البقرې په ظاهر او باطن دواړه باندې تاسو پوه شو او سورة البقرې باندې علم په دې باندې پوهېدل دا خو پوره اسلام باندې پوهېدل دي که نه الحمدلله نو دې ادباره کې دا خبرې زده کوي خلاصه د خدای نه جوړ ده چې ای زمونږ مولا ای زمونږ الله ای زمونږ ربه موږ لا په کافرانو باندې غلبه راکړه موږ په کافرانو باندې کامیاب کړه یا الله او کافران بس کاری خیر نو دغه رقم موږ ته په کافرانو باندې غلبه راکړه او موږ په کافرانو باندې اوچت کړه یا الله موږ چې که په کافرانو باندې د دې خلاصه ده نه جوړه یا الله ایمنګه مددگار زمنګ مولا زمنګ یار زمنګ مشکل کشا زمنګ الہ ډېر په دې کې راځي ګور مان کې ورته کوم یا الله ایواز هم داته بس تانه مدد غواړو او د مدد او د سوال غوښتلو انتهای منګه دادا چې موږ په کافرانو باندې غالب کا بس دغه مقصد شي مقصد فانصرنا على القوم الكافرين غلبه راکه موږ ته طاقت راکه موږ ته باچهي راکه موږ ته پچا باندې چې په کافر موږ باچهي په يهودو باچهي په نیټو باچهي دغه ځوان راکه یا الله چې تر څو پرې موږ ته په کوپر باندې باچهي قائم نه ګوره خبره او کوپر موږ نه لاندې نه او زموږ سپین بیرغ او زموږ اسلامي بیرغ ور باندې پورته نه نو موږ تاسو ځون چې د بیا ذلیل ځون ده نو دا د سورة بقره د دې نه جوړ درته نه جوړه دې آیت بارکه د علماء اقوال اوري علامه الوسی رحمه الله پر روح المانی کې دا خبره ذکر کې څه فرمایي اے الاعداء فی الدین المحاربین لنا الوسی رحمه الله دا خبره ذکر علامه الوسی رحمه الله تعالی واسعا چې دین مراد دی الله د دین دشمنان مراد دي هغه دشمنان چې هغه حربیان دي د اسلام مقابله کې جنگ تراوتی نو پاغه باندې یا الله موږ ته غلبه راکړه په چا باندې غلبه راکړه هغه حربیان هغه نیټو والا هغه يهودان هغه کفار چې د اسلام مقابله تراوتی الله په دې باندې موږ غالبه کی کافرانو خو نورم ډیر لیکنه هندوانم دي چینایانم دي دا یاد نکړه ګوره خالی هغه کفار علامه الوسی مولا فرمای مراد دلته چې کوم د اسلام مقابله تراوتی لکه نه سبا نیټو دغه جو بایدن خبيث او دغه رقم د نیټو والا چې کوم د يهودان نیټو ناهي چې يهودو مشر ده دجال دا چې کوم خلک دي ګوره خبره دوی باندې غلبه چې کلام تعالی راکړه او په دې باندې غالب شو نو په دې پوسه چې موږ تاسو سورته بقره یادم کړه عمل ور باندې وکړ او دا الله حاکم کړه چې په چا باندې موږ تاسو غالب شو ما دې بدل کې د تحقیقونو درته کې ورو راکړل بدن غلط چې دا څنګه لا یکلف چې دا نفسا ولا منصوب دا ودس دا ودس اور مقصودی خبره او خلکو ته څنګه نو دې پورې خبره کوله اے نن امارات والا ته چا ویل مجاهدینو ته چا ویل چې امارات والا اے مجاهدینو اے القاعده والا ته استلزام القاعده امارات القاعده ټول یو شي تحریک او خلافت ټول یو ټکا ده خانم کاپیره بدلې را بدلې موږ ته ټول ورونه دي موږ ته ټول شي دي ټول موږ مشران دي چې مشران دي نو ګوره قسم پر دا قران درس کوم خوان کوي کنه د څه خو والا کنه یو شیم کوي دا بیا د دنیا خوراکونه وسوک سکی ولا کاږي خو ورسره خو بدی کې دا ګوره ما سجده الله ته دل باو چې الله چیرته منګه او دغه شاګردان درا کول په شاګردانو کې مثال کنه کاری سیم ده چې لا قاعده وایي اوس پورې حافظ هم نه ده د حافظانو په کومه مرتبه پوښه په خبره کنه نو دې پورې خبره کولې عزتمندو چې موږ او تاسو په دې اعلی دین لپاره مضبوط کلک خپل ولګو او د اعلی دین لپاره قرباني ورکو نو مجاهدینو د امارات ورچا پښتنه وکړه مخکې وخت کنه مثال چې بعض کسان ستپ امارات کې چې څوک مثال مشکلات دي پکې نو دا تاسو ولې ځان سره مرګري کړی دي د امارات والا ورته ویل چې وجه دا په ضرورت وخت کې امارات مجاهدینو ورته چې ګوره چې په کوم کور کې ور ولګي چې ولګي ور ولګي نو چې ور ولګي نو ور مر کېدل پکار دي کنه کپا کې وبې دام په وراچي کچکړی نالي وبې دام په وراچي چې ور شي اوس اسلام ته کوپار ور اچولای دا اسلام ختم کړی دا اسلام زخمی کړی دا دی يهودو دی نصاراو دی خوش پرست خلکو په اسلام باندې ور بل کړی دا
او منګه چې دا ورته دې ته اوس نه ګورو چې کړه در باندې درشیندو او پاکي بون در باندې درشیندو قاریان در باندې شیدو چې پاکي د زمزم وبدي علماء زمزم وبدي دغه مفتیان کجوري دي ماشاءالله دا ټول در باندې او ته چې کړه په شیندو په دې ور باندې او ورشه کوته دې خاصه مثال ګورو ویلې چې کله ور ولګيږي بیا خو به دا نه کوي کنه چې پښتنه کوي بیا اعلانونه کوي چې راشه اعلان خو به کوي خبره خو دا ور چې مرکه شي پرشینده کوي نه شینده او چې کړه باندې چې کوم ور مړ کیږي کنه بچي مړ هغه سم تیزاب نو دغه رقم که بعض مجاهدینو کې څه کمزوریان دي مجاهدینو کمزوریان ته نه ګوري مدرسه کې استادان دي محترمین دي قاری صاحبان دي مجاهدین دي القاعده والا دي راغلي دي الله دې دوی عزت وکړي الله دې په عمر کې برکت واچي الله دې کامیاب کړي نو دا خو پاک شفاف زمزم وبدي اوس که نور عام خلک راغله دوی تیارو پیدایي ته استشهادي ته قربان جهاد ته ورته تبه اول نمبر ورځي له خیره ځکه تا ورته باور دومره تیز دي پوه سي چې اور یې زر مړ کېږي نو موږ ورته د اسلام دفاع کوو خبرې اسلام دفاع چې کوو ورور پلار بچی شاګرد عالم قاري عوام مقتدي ټول بل خیر جهاد ته شو بچ تیارو سبيلنا دغه دا جذبه چې تاسو راو پاريږي کنه ما اړکم دا شوق په زم جهاد وکما تاسو ایمانو د جزا ګورم زم چې یا الله ما ته دا ایمان نک او دا نور شنه سبا ته نو ورکنه سبا دا جهاد پکار ته جهاد عملی چې مری تاسو له خیره او په دې يهود باندې پر شو له خیره او دا نه ټول خیره سم برابر کو ولې څه خبر دورته د پیغمبر وارثانو موجودي امت محمدي به موجودي امام وادي حنفیان به موجودي هغه چې مدرسو کې وظیفه خوړلې ده د خپل قوم بچیان ورسره ولاړ دي خپل قوم ورسره ولاړ ده خپل کور ورسره ولاړ ده خپل مقتدیان ورسره ولاړ دي امارت اسلامي ورسره ولاړ ده موږ څنګه چې و جهاد نه کو بیا به کړه جهاد کو دا ورته مو وایي چې ولا داسې بس یو حالات بدل شي امارت بلاړ شي چې امارت لا شي ورته موږ وځو کنه مونږ چې کوم نور شي دنیا کې ها پټي باندې ورته موږ چا سره جنگ نه کوو په نصارو باندې موږ جنگ نه کوو په ډالر موږ جنگ نه کوو ها په دې موږ جنگ کوو چا سره الحمدلله نو دې پورې مې خبره کوله چې موږ تاسو چې جنگ په چی ده جنگ په لا اله الا الله ده جنگ په چی ده جنگ په چی ده جنگ په لا اله الا الله ده زمونږ د يهودو سره جنگ دورته زمونږ د نصارو سره جنگ ده زمونږ د نورو نیټو والا سره جنگ دورته خوش پرستم دنیا پرسته چې څوک جهاد مقابله کې دریږي د مدرسې مقابله کې دریږي د جماعت هغه مرته مقابله کوو ولې چور خو نه دورته حکومت وې زمونږ د الحمدلله حکومت د چا ده د الله د چا حکومت ده د الله حکومت د چاته ور کړای ده کاریانو ته ور کړای مولایانو ته ور کړای الحمدلله چې په دې حکومت کې من کړکړی ونکو او په دې حکومت کې ځان په تور لیست کې رانه ولو او ځان مثال ویډیو ریکارډینګ ونکو یوټیوب ډک نکو فیسبوک ډک نکو موبایل ډک نکو بیا به کله موږ ته تور لیست کې راځو امدغه وخت غوړه کزا تور لیست کې راولي امدغه موقع دا غوړه بیا دا موقع درځي غوړه چې دا موقع لاړه بیا ډېر ارمان دوکه چې اوه امریکایان لا نیټو لاړه کنه د نمبر و د تور لیست نمبر ده خبره چې په تور لیست کې څوک راځي به دوی وګټله او دا نور شیخ صاحب خبرو کړه مازیګر الله اکبر د سید قطب رحم الله واقعي ذکر کړه سید قطب رحم الله دا خبره کوي چې دا بعضې خلک ډېر وړکی رزیل فکر لري وړکی فکر همدا څنګه وخورم څنګه بچی غټ کم څنګه کور جوړ کم څنګه یو 100 لکه ډالره پیدا کم دا څوک چې دا فکر لري نو دا وړکی فکر دا وړکی کار دا وړکی باندې مړ شي لاړ شي ختم شي او څوک چې غټې غټې خبرې کوي او غټ غټ کارونه کوي او د یهودو سره مقابله کوي او د نصارو سره مقابله کوي او د فاحشو خلکو سره مقابله کوي او د بېدونو سره مقابله کوي نو دا خو غټ غټ خلک دي خبرې دوی خبرې هم غټې دي دوی علم هم غټ ده دوی مرګ هم بیا غټ کار دلته کار دې خوښ کارس دې خو راسه کارس دې پورې مې خبره ته کوله سید قطب رحم الله فرمایي چې ګوره چې څوک غټ خلک د مرتبې ته رسیږي
د هغوی هر کمال ته رسېدلي فدایي ته هم تیاري جهاد ته هم تیاري تبلیغ ته هم تیاري درس تدریس ته هم تیاري حفظ ته هم تیاري او دغه رقم چې کله موقع راسي مارکه راسي پوه سي نو بیا چا غونډه کار کوي د بودجانو غونډه کار هم بیا کوي ګوره لبیک لبیک ډېر کمزوری ده نو دا غټان به راولي دي تکړه شئ دې پورې مې خبره ورته کوله چې سید قطب رحمه الله شیخ صاحب مازدیګر دا خبره ګوره وکړه خبرې چې موږ او تاسو به داسې جوړېږو ځان به سپرغ جوړ سپرغ دا ورته دا خو افغانۍ ما ورور ده الحمدلله دا که نسوارا چې دا هم دې ما ورور ده مشکل نشته دا که پاکستاني دا هم دې ما ورور ده دا که ایرانی دا هم زما ورور ده عربی هم زما ورور ده تاجک مې ورور ده ازبک مې ورور ده ټول موږ ته ورور هېڅ مشکل نشته ان اکرمکم عند الله اتقاکم تقوادار زمون کې معتبر ده ورته او زمون مارکه چا سره ده زمون ده سره الله توفیق راکړي نو سید قطب رحمه الله فرمایي چې وړکې سوچونه مه نه کوئ چې څنګه ښځه وکړم څنګه ګاډی واخلم څنګه یو 50 لکه ډالر وګټم دا د هغه چا خبرې دي چې هغه سپک انسان عزتمن انسان خو هغې خبرې د الله دین لپاره ځان په کوم لیست کې راولي الله اکبر دا نو غټه مرتبه عزتمندو دا بیا غټ کمال ده نو الله دې موږ تاسو پکې راولي امین په جهر سره وایي دې وخت جهر سره راغلی حدیثو کې دې پورې مې خبره کوه د دې آیت خلاصه باندې ځان پوه کړي علامه الوسي رحمه الله روح الماني فرمایي چې د الله دین چې کوم دشمنان دي حربیان هغه باندې غلبه حاصلول نو دا د سورة البقرې الحمدلله انتها پوره شو دی مقصد بل قول وره تفسیر کشاف دا خبره ذکر کوي او تفسیر جلالین هغوی دا خبره ذکر کوي هغوی وایي فمن حق المولى ان ينصر عبيده دا خبره تفسیر کشاف ذکر کوي او جلالین دوا دا خبره ذکر کوي سوي هغه دا وایي عربي بدل فمن حق المولى و په مولا باندې زموږ متاسو مولا څوک ده الله باندې زمونږ دا حق ده په الله باندې زمونږ مولا ده زمونږ یار ده مشکل کشا ده حاجت روا ده په هغه باندې دا حق ده ان ينصر عبيده چې دغسې بندگانو نصرت بکوي چې هغه د هغه دین لپاره خپل سر په لاس کې نیولی ده او راوتی ده او کفن راخیسته ده خپل سر نه یې تاو کړی ده دغسې کسانو نصرت او امداد حفاظت څوک کوي رحمان ذات یې کوي ګوره ښه او دا چې سل سوچونه کوي بیا یو خبره کوي چې حالات به څنګه سي او دا به څنګه چل سي او ولا ګزاره پکار ده او که امارت لاړ سي ته چې امارت ختم شو الله دې ورته اول موږ ختم کړي دې کس امارت څنګه ختمېږي ورته نبي علیه السلام حدیثونه مشکات کې خبرې دا به امام مهدي تکه پورې انشاءالله تکه پورې له خیره هغه بعد به انشاءالله دا د خراسان ډله ده خبرې نو دې پورې مې خبره کوله علامه کشاف رحمه الله فرمایي او جلالین والا دا خبره ذکر کوي چې په الله باندې موږ دا ربنا ای سوی ولی انت مولانا ته زمونږ یار یا الله ته زمونږ مشکل کشه یا الله ای فانصرنا علی القوم الکافرین موږ ته غلبه راکې طاقت راکې بادشاهي راکې په کوم قوم باندې کافران باندې نیټو باندې یهودو باندې نصاراو باندې دا دعا ذکر کړی مخکې ځو التفسیر البحر المحيط رحمه الله ما تاسو ویلي تفسیر بالرأي زه نه منم دا تفسیر د چا کومه تفسیر د علماو درته کومه تفسیر معصور درته کوم تفسیر کوم دغسې ورته موږ سره ورته بعضې خلک دا وایي چې مولي صاحب ډېر په غوسه او څنګه چل دا ورته وروره خوراکونه ډېر دي الحمدلله اسباب ښه پرېمانه دي الحمدلله الله پاک مې رب ده ورته روزي رسان مې ده مشکل کشا مې ده والله یعصمک من الناس رحمان زار موږ ته چا نه بچ کوي چې هغه هم بچ نه کړي نو بیا د بل چا پناه هم ورته نه وته ته کوم کوجا بودي ته موږ ته دا خبرې کوې موږ ورته په دې ټول لیست کې ځان نه ولو ختمه خبر ده موږ ډېره ګزاره وکړه ډېره نرمي مو وکړه لس کاله مې کېږي د امامتي او د تفسیر او تفسیر دلته ختم کا هلته ختم کا ترجمې ختم ده دا ده واغه ده کسان نه تیارېدل خو چې کله دې فیلډ ته راغلو الحمدلله تاسو د مجاهدین الله راکړه چېرته موږ او القاعده سره ناسته چېرته موږ او تحریک والا سره ناسته چېرته موږ او د امارت والا سره ناسته چېرته موږ او د خلافت والا سره ناسته قسم په الله د تاسو یو اواز چې دا ګوره خبرې دا په دې نیټو او امریکا باندې سخت درون لګېږي خاص کر د مؤسسو والا چې نږدې نږدې اوسېږي که نه او دا منافقان دي هغوی ته بیخي خوند نه ورکوي وایي مړه اسکار پکار دي سبحان الله پکار ده الحمدلله پکار ده ورته تا ته الله هدایت وکړي دا قرآن ډېر سپاري ورته تا ته ږدم او یا د سیاستار واخله پوه سې ما سره کور کې بشرا چاپ ده اصلي چاپ یو حدیث ته ما ته وښیه چې نبي علیه الصلاة والسلام تسبیح دا رقم راباسلي چې څوک به تا تسبیح دومره وایي یو حدیث نشته ګوره نه یو آیت په کتاب الله کې شته راس اول احد مارکیټ راس نبی علیه السلام داسې توره راوباست یمني توره راوباسله نبي علیه السلام وفرمایل چې څوک به د دې تورې حق ادا کړي
صدیق اکبر وخت هغه ته باندې کړه ابو دجانه به وخت واقع مر ذکر کړه بار بار کنه نبی علیہ السلام تور را باسه توره نبی راځي زغری اچي نبی علیہ السلام صفه سالار ده تبوک ته روان ده نبی علیہ السلام ډیر زره صحابه ځان سره روان کړی دي منګه او تاسو چې دی خو خلک روانو خلک خپل کورو کې خپل راپیږي ها خو چې ټمبم راځي ډرون راځي نور موسسه راځي خو موږ باندې باور کوي کنه موږ باندې به کې بچای موږ باندې به کې کنه او تاسو ورته موږ تاسو چی نه سره خیره دا ایمان دا ګوره ها ان شاء الله دا چی دا سه ایمان دا ګوره دا سه ایمان دا چې خالد بن ولید ابو سليمان فرمایلی کنه هغه کسانو په سترګو د الله دا خوب ورکی هغه کسان د الله ذلیل کی چې د لپاره جهاد نه یادونه جهاد کوي چې ولا ز بمرش راځو آیات استکه خبره نه غټي نو دلته دا خبره هغه ذکر کوي التفسير البحر المحيط علم دا خبره ذکر کوي چې یا الله أظهرنا عليهم بما تحدث في قلوبنا من الجرة والقوة يا الله تفسير محيط وي چې موږ یا الله مولا غالب که په دې کفارو باندې او یا الله زموږ وروڼو کې جرأت پیدا کړي او قوت پیدا کړي دا د دې آیت خلاصه راغوره خبره کوم انسان کې چې جرأت نه کوم انسان کې چې غیرت نه پوه شي ما ذکر ما ترجمه مقتدیان ته بیان کو کنه روایت مرتضی ترمذی مرتضی ته خو یې کنه نو ټول ماشاءالله امام مقتدی ټول په دې او شاهد تیار دي ګوره خبري دا افغانان ډېر غیرتي خلک دي ګوره خبري دا ډېر زر تیاریږي خو شر دا چې موږ مولایان غیرت وکړو موږ قاریان غیرت وکړو عوام او خواص چې ټول خیر تیار شو کنه قسم په الله چې امریکا بازاري کې موږ ته یو تیل چې په امریکا باندې بند کو کنه چې وای اسلام منو جزیه منو او کوم بيدینی کو کور کې پټه کو ولا چې موږ ته بازاري کې ګوره چې یو تیل سر موږ په بند کو چې سر مې الله موږ تعالی کړی بیا موږ سره چې کوم ځوانان دي نو دا بیره سرمایه ده بیا د افغانستان چې کوم مستقیم خبر بل خوان الله نو دې آیت کې دا خبره ذکر کې البحر المحيط والا چې الله زموږ په کې جرأت پیدا کړي الله موږ کې قوت پیدا کړي الله من الخور خور ولکیږي خور ولکیږي اسه کې چې کمزوري راولي او ذلت راولي او الجبن او ډار راولي پچا باندې په دښمنانو باندې دښمنان چې کوم دی یا الله مولا هغه ذلیل کی هغه کمزور کی هغه باندې یا الله مولا ذلت راولي دا خبر علامه صاحب ذکر کوي ته دې آیت نه ګوره معلومه دا خبر شو ګوره خبري دا د مخه توري تفسیر کړی کنه دې آیت خلاصه دا خبر شو چې موږ او تاسو په کافرو باندې غلبه غواړو تر څو پورې چې موږ په کافرو باندې غالب نشو په يهودو باندې غالب نشو په نصارو باندې غالب نشو موږ او تاسو په دنیا کې عزت نشته الله مولانا ده الله مشر ده الله ماغه وخت مولا ده الله ماغه وخت یار ده چې کله الله پاک موږ تاسو په کافر باندې غالب کی او الله چې موږ زړه ته وګوري موږ اعمال ته وګوري زموږ عقاید ته وګوري نو الله موږ ته خبر راکړي کې بنه راکړي خامخا به راکړي بار بار به راکړي نبی علیہ السلام ته ورکړی دا طالوت رحم الله ته ورکړی دا داود علیہ السلام ته ورکړی دا نو خبر مې دی په تاسو کولای چې ګوره دې ات خلاصو نه چوړم دا شو چې الله موږ جرأت پیدا کړي موږ قوت پیدا کړي او زموږ کوم مخالفین دي هندوان دي سکان دي يهودان دي خواهش پرست دي دنیا پرست دي دا پرونو کې ير راوړي دا پرونو کې روب راوړي هغه کمزوري کې او دا به کمزوري کېږي لخره چې بکیږي اسلام را روان د خیره دنه با ټول دنیا ته خیر اسلام رسیږي لخره او ځوانانو فدایانو مجاهدینو اماراتیانو القاعده والو تاسو پر اسونو به الله رسیږي ورخه د الله دین کې خپل پاور ده د الله دین کې طاقت ده ګوره خبري د الله دین چاته محتاج نه ده امام وند مولا وړه دوره غټه دوره لیسانس انجینری می ویل ده د څه کس د الله دین محتاج نه ده د الله دین چې دا خپل پاور خپل ځان حاکمي كده چا ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الظالمون فاسقون مرازي هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهر على الدين كله الله بدين غالبي ختاسو من تاسو الله معلومي نو دي پر خبرته کو عزت مندو چې دي آیت معنا دا چې دي الله په دین کې ځان کې جرأت پیدا کول ځان کې قوت پیدا کول نو بیا من تاسو پر ټو غالبي او کدا را کې پیدا نشي نو په دې پوښتنو چې یو شیم نسته شي نشته اصل بیا خالي وخت او تیرې به دا خبر تفسير البحر المحيط کړی دا په دې خبره باندې پوي کوي سوره البقره مخکې ما تاسو ویلي بیا موري دا سنام القرآن دا ذروه القرآن دا فستات القرآن دا د ټول اسلام هغه اهم عقاید هغه احکامات پوره تفصیل په دې صورت کې بیان شو کنه
56 صورت کله دا پورا په دې صورت کې کله پورا تفصیل بیان شو اوس مسلمانانو ته په دې ټولو احکاماتو باندې د پورا عمل کولو هغه اسباب برابرۍ چې مسلمانانو ټول دین هم بیان سو عقاید هم بیان سو اعمال هم بیان سو احکامات هم بیان سو دا ټول بیان شو سورت بقره کې دا ټول چې کله بیان سو نو اوس الله پاک دا طریقه موږ تاسو ته ښیي چې تاسو په دې ټول دین باندې څنګه عمل کوئ د پیغمبر عقاید په ځان کې راوستل د پیغمبر سره اعمال په ځان کې راوستل د پیغمبر سره طریقې اختیارول دا ټول په ځان کې راوستل چې دي دې لپاره موږ تاسو الله هغه لار دا رقم ده چې تاسو راولګي او په خپل دشمنانو باندې غلبه درته نصیب شي چې کله تاسو په خپل دښمن باندې غالب وي دښمن هم غلامانی خزي وینځي لکه دا جوباډن دا بل خیانت کې ان شاء الله دا خو بدلیږي ودر با ټرام راځي خبيث یا بل کوم باچا راځي امریکا د 15 کال کې بدلیږي کنه سړي به ټینګ نه دي خبري خپې رپیږي یو راشي منډي کې به بلاس څوک چې باچای کې به اخر پر باچای کې سوچ په دین درېږي به اخر پر ټیټ درېږي نو دلته مې دا خبره کوله چې د کفار دا مشران بدلیږي آینده کې به د امریکا چې کوم مشران دي دا هندوان دي دا سکان دي د دوی مشران به زموږ غلامانی جزیه به راکوي عید وهم صاغرون او دوی به ذلیله چې به جزیه به راکوي او دوی به ذلیله نو دوی پورې مې خبره ورته کوله چې دنیا کې څومره کفار دي دا ټول موږ نه لند دي موږ ورباندې بند یو یعنې مله اسلام ورباندې پاسي تر څو پورې اسلام په دې باندې غالب نشي موږ تاسو عزت نشته عزتمندو دې پورې اوس ګوره دا کار اسانه نه کیږي ښه دا کار قرباني غواړي دا کار مهنت غواړي الله ته به دعاګانې کوي د الله دین باندې به ځان خپل خواهش به ختمه دنیا به پرېږدي ضرورت به پرېږدي بیا به الله موږ تاسو ته غلبه راکړي که دا شیان نو بس وخت تېروي نو دغه وجه ده چې دا صورت اوس ختمېږي دې په اختتام کې دې صورت کې یو جامع معنی دعا راوړه چې راوړه جامع معنی دعا ده کنه یا الله اخر کې دا دوه ذکر کوم دا جامع معنی دعا کوم اخر کې ذکر کوم ان شاء الله وخت دې زر ختم بيخي مو پوینه شو نو دا صورت ختم شو په دې کې عقاید اعمال احکامات شته بیان شو کنه چې په دې ټول دین باندې عمل کې نو خطر کې اداره چې کافر چي دي هغه باندې غلبه حاصله کې ولنه کې تاسو بیا په ټول دین باندې عمل کوي او کدا نه په دې باندې عمل نه کوي بل په دې جامع صورت کې مسلمان باندې الله سبحانه وتعالى ښکارا او پټ نعمتونه ذکر شو چې الله باندې نعمتونه په دې کړو بعض نعمتونه په سترګو ښکاري کنه بعض نه لکه دا نعمت په سترګو ښکاري چې څومره غټ نعمت موږ تاسو الله راکړي چې راکړی قرآن دې برغټ نعمت ستا ها او دغه رقم دغه نعمتونه چې موږ تاسو سره باقی پاتې شي دغه نعمتونه چې موږ تاسو سره باقی پاتې شي نو موږ تاسو به څه کار کوو چې موږ تاسو به کافرانو باندې ځان غالب کوو او په کافرانو باندې موږ تاسو غالب کېدل شو مګر په شي غالب کیږو جهاد سبیلنا دغه په کفارو غلبه په جهاد ده په يهود باندې غلبه په جهاد ده په نصاراو باندې غلبه په جهاد ده په سند چې پتا کیږي په چی باندې جهاد شام چې پتا کیږي په چی باندې جهاد پاکستان چې پتا کو په چی باندې جهاد ایران چې پتا کو لخره جهاد بل شي علاج نسته تبلیغیان او امام د مولایان او کاده انت نو ورکي جهاد قوام جهاد کو قوام تعالی غلبه ورکي کو علماء جهاد کو علماء تعالی غلبه ورکي کو قراء جهاد کو قراء تعالی غلبه ورکي پوښی کنه دا دونه خاصه دین ده عزتمندو خپل پاور لري دی الله دین ورته کوم دین زده کړی خبري چې هغه مولانا دین اوریدل چې هغه مولا ته تنخواه ورکړي د سي مولانا ته دین وره چې تنخواه نه ورکړي پته دی ولګي بیا څنګه مولا ته مدله په تنخواه ورکړي یا مولا او کاف کې رسمي کړی چې من خبرو مونږ شي مونږ بیا مولا ته حق ویلې شي هغه حق هم د حق بوي چې څنګه کولر ولګو څنګه ګروپ ولګو څنګه ماته کاټن کالی وکي څنګه ماته پټکې واخلې نو دا خبره ده ته خبرې مولا امام مذهب دا امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي اطاعت باندې اجرت اخیستل دا حرام دي دا د امام صاحب مذهب دی چا مذهب ده صحیح حنفي ورته یې کنه حنفي توب نه خبره کنه اصل حنفي توب دا خبره چې په امامتۍ باندې په تدریس باندې اجرت اخیستل دا حرام دي دا مذهب د چا ده د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب ده خبري تر لګیدل ورته تنخواګانو ته سرسایو ته زکاتونو ته کار ویلای او بیا چی پکې دا رقم ځان ته په کور جوړي ځان ته په سیکل اخلي دنیا کارونه پکې
ولا امام بچیان دي خطاب بچیان الته وګور خلک ډوډۍ نه ستورته هغه مستحق دي نو دغه رقم عزتمندو داسې مولایان جوماتونو ته راولئ چې هغه صحیح علما یي خپلې خېټې غم ورسره نه وي د دین غم ورسره وي د اسلام غم ورسره وي د جهاد غم ورسره وي د تبلیغ غم ورسره وي د تا د بچیانو خیرخواهي غم ورسره وي نو ځان تیار کړې له خیره قرباني به کوو له خیره څه به قرباني ورکوو نوره یا خو دا خلک خدای وشرمول شي اوس امریکا مو ډېره څوکه څنګه چل ده نه یې ډرون ښکاري او نه یې طیارې ښکاري او نه یې موسسې اوس موږ ته پرت کوئ موږ ونږدې کېږو او دوی تښتېږي خدای شرمولي دي الله دوی ته هدایت وکړي نو دوی پورې مې خبره کوله عزتمندو چې دین چې دا دین کې چې کوم نعمتونه موږ تاسو الله راکړي دي چې قرآن یې راکړو اسلامي نظام امارت یې راکړه الحمدلله دا تحریک والا مجاهدین دي الحمدلله دا رقم دا نور مجاهدین دي الحمدلله دا علما دي دا عوام خلک دي الحمدلله نن ګورې دی ابو ذر مور الله دې رحم پې وکړي ماشاءالله وای زه خپله ګاڼه در کومه یو مجاهد ته پې ماشینه واخله ماشینه دا د افغانانو د ښځو غیرت ته ګوره خبرې چې خپله ګاڼه خرڅوي او دوی باندې یو ماشینه ځان ته واخله هغه مجاهد ته یې ورکړه چې یهود پې شوټ کړي نصوارا پې شوټ کړي دغه د ایمان دغسې ایمان پکار ده بیان وکړئ خلکو ته چې عزتمندو چنده وکړئ صدقې راوړئ خیرات راوړئ سرسایه راوړئ خو د فلسطین مجاهدینو ته یې لیږو تا سره ځان غم ده ته به ښه تور راتو کې ورته ټول عمر ځان راکه ما ته راکه او دا ضرورت یو داسې دي او دا مشوره به وکړو والا جومات کامیابي ده کامیابي د جومات یادوي نوم د مدرسې یادوي او غم یې څه شي کوي یو محتمي مو پوه سي مدرسې محتمي مو ډېر ګپ شپ محتمي ناظم صاحب ما وانت یو ناظم د مدرسې نو ناظم چې هغه به چې کله بیان کوو داسې به یې کول چې های دین تباه شو های دین په خېټه به یې لاس ایښی په خېټه و های دین تباه شو خېټې ته به یې دین ویلی او صحیح خبر به خېټه به یې تباه د بعضو خلکو د دین د دې لپاره کار ویلی زمونږ د پیغمبر د وارثانو د علماو لباده یې اغوستې ده علما ګو د پیغمبر وارثان دي ګوره خبرې صحیح علما د پیغمبر وارثان دي نو دوی د منګه لباس او زمونږ هولۍ اغوستې ده ځان یې ملا جوړ کړی ده کله به ځان ته قاري وایي کله به ځان ته مفتي وایي او په هېڅ به خبر نه وي دین غم چې چا سره نه وي د جهاد غم چې چا سره نه وي د ولس غم چې چا سره نه وي ګوره نه دی ورته دا مفتي خو وړکړي کې ماشومان هم مفتیان دي وړکړي کې ماشومان دي قاریان دي قاري چې شته ورته هو وروره سم خدمت وکړه عملي خواهشات پرېږده دنیا پرېږده جومات دې لپاره نه ویل چې خپل خواهش پوره کړې ته به دین دغه خدمت وکړې جومات د دې لپاره ونیسه له خیره چې خلک به جهاد ته تیاروم خلک به تبلیغ ته تیاروم خلک به له خیره فدایي ته تیاروم بس الله تاسو قرباني قبوله کړي دې پورې مې خبره راته کوله چې موږ او تاسو به جومات د دې لپاره نیسو چې خلک اصلاح کړو مدرسه به د دې لپاره چلو چې فدایان القاعده دا رقم مجاهدین امارت والا دا تحریک والا دا ټول به ډېر وله خیر بس ته ورته ډېره موږ نرمي وکړه ختمه خبر ډېره م کوتاهي وکړه ورته نور که څوک مو امارتي ورته خود امارتیان ته شک کوې پکې ورته که څوک مجاهدین ورته خود مجاهدین ختمه خبر دې کې نور شپ موږ تاسو نور نه چلېږي ورته ختمه خبر ضروره او که خبر هم شي کې دي مدرسې باره کې ورته حوزې ته ځه چېرته ځه حوزې ته لاړ ورته عریضه وکړه خو حوزه کې خبر ته قمندانۍ ته لاړ شه ورته بهره لاړ شه ورته دلته ورته نور مه راځه په دې کې به تا عزت په دې کې به تا څه شي مدرسې ته ورته بیا رانسې ګوره خبرې که بیا راغلی نو معامله به ورته که راځي موږ مه شېرې په دې نیت راسه چې قرآن واورې جامه موږ سره وکړې موږ سره یو پیاله چای وچکې که چای نه موږ غریباران یو یو پیاله اوبه به در باندې وچکو څه به وچکو اوبه در باندې وچکو نو دغه رقم راځه موږ سره کې زموږ مشرې خو مدرسې ته بیا په دې خبره پام نه راځي چې ولا لاس تیز ده او ولا مجاهدین دي او ولا وظیفه ده او ولا دا بیا ورته رانه وروره که بیا راغلی انده کې به خیر صفا درته وګوره خلاص که ګوره ورته بیا که خپل ځان تا خو ورته نه وهو ته موږ چې ته راغلی مدرسه خو خپل ځان در باندې وهو چې کوو خپل ځان در باندې سم پلنو او یا خپل ځان در باندې شهیدو ختمه خبره ورور را خوشي ځان د شی جوړ کړی د خپل عزت باندې نه پوهېږي موږ د عزت کوو چې لږ سم سه اصلاح که ځان بیا مدرسې ته ورته رانه شي ګوره خبرې داسې به دې ورته برابر کړو چې اټک کې دې ملاقه اودس وسي مدرسه د ورور رسمي مدرسه د امارت سره که مشکل لري اعتراف په امارت باندې اعتراض وکړو ورته موږ سره څه کار ده شخصي جای د مدرسې ختمه خبر ای ګورې دا مدرسه به الله شته د امام مهدي راتګه پورې پاتې کوي خبرې دا مدرسه به څوک چلوي تر مرګه پورې به چلوي ګوره ښه
شرک نه ده ورته دا د الله د دین لپاره جوړ شوی ده دا د جهاد لپاره جوړ شوی ده دا د تبلیغ لپاره جوړ شوی ده دا د علماو لپاره جوړ شوی ده موږ ورته گزاره کوو موږ لحاظ کوو موږ وایي خیر ده او نور نه منم ورته ختمه خبر اتفاق مو کوي مشران کشان لر بر ټول راجمع سي ورته او بیا مو مقابله کوي ودرېږي یو خو ته موږ خپل خوړای سو موږ خپل ورته دومره هغه الحمدلله دومره بارود بار کړی ورته چې تا نه قسم الله شو مخامخه کوي سو که یو کارو کې ورته بیا خبر ورته خپل هغه کوم تا چې کوم موسسه والا خلک دي او موضوع کې تاسو ټچ دي چې هغه د ترجمه بندي دا رقم د قران درس بندي دا رقم د مجاهدینو مقابله کوي دا رقم د امارت والا مقابله کوي دا رقم د القاعده مقابله کوي د چا هغه موضوع سره ټچ هغه ته واحد لار دا وروخه دی ورته نه دعوت مني نه تبلیغ مني نه چا خبري مني دی ورته دا و چې موږ په ټول لس کې ځانو ولو خپل مرشان ورته دا ورته یا چې هغه باندې ډرون کې چوکي ټمبم را خطا کی یو بل کارو کې پوښي به ورته موږ علاج کیږي ان شاء الله نو هغه من شر هغه هغه موږ نه اثر نه کوي خو چې وی کی دلته ډایرک زو الله سره ملاقات کو چا سره ملاقات کو شهادت ہے مقصود و مطلوب مؤمن نعم علی غنیمت ناقش ور کشای زمون مقصود زمون مطلوب هغه شهادت دورته موږ شهادت څخه ګرځو مفتون وای کنه سره گریوان ببر سر غور بریتونه و شهادت څخه ګرځم وای موږ ته ولا بریتونه منستخه بریتونه ورسته بریدو لخيرخه لخير دا عملي لخير دا ماشين وخلو لخير دا وسيم مسلمان دي لخيرخه دا مسلي لخير دا وسلي تیرې برابر کو لخير بیا بل خیر ته مو ګور ان شاء الله نو دې پر خبر کو عزتمندو موږ ورته د امریکا مقابله کو د نیټو مقابله کو د يهودو مقابله کو نو دا چا خبر مو نه چلیږي ورته که خبره چله ورته د شکارو کا چې موږ په یو لاس کې ارمر کېدا او په بل لاس کې سپګمې کېدا او ته به موږ منو بیا چې دا کار به چا پلارو کی که څوک زموږ دعوت مخ ته خنډ جوړیږي چې ولا دا طالبان ډیر زیات دي مجاهدین دي سن والا دي القاعده راغلي اماراتیان راځي ته راځي به کنه تاسو کې پتا څه مشکل نه بوج جاي دي منګ دا مدرسه دي منګ دا او بوج پتا ده ورته ورورا الله دې خیر کړته دال میں کچھ کالا کالا ہے پاکستانو خبره دال میں کچھ ہے دال میں کچھ کالا ہوتا ہے پر نیت کې د پاره خبري ورته ته خپل قرباني نه کوي کور دې خوخ ده بستر دې خوخ ده خوښه دې خوخ دي چې موږ د دین لپاره قرباني ورکو موږ دې نه لوريګو دا دین ته دومره کمزور ښکاری دا دین ته دومره بي وارثانو ښکاری ولې څه خبر ده موږ ورته د محمود غزنوي وارثانو موږ ورته سلطان صلاح الدین ایوبي وارثانو موږ ورته اسامه بن لادن وارثانو موږ ورته د مولا محمد عمر وارثانو موږ ورته د مولا یعقوب ډاله دا چا ډاله بس جذبه بنا کوي بس درس ختميږي نور ناري بس الله تاسو اجر درکې ما خبري وره ما خبر زار پوي کوي دا ورته کې نه وي دا خپل کلو کې بیان کوي دا ولایتونو کې بیان کوي دا په میډیا باندې بیان کوي لکه دا په یوټیوب باندې په فیسبوک باندې په ټول دنیا کې دا شان بیان کوي ان شاء الله ما خبري زدکي بس دلته خالص ذکر کوي ښا بیا نور کلو کې وجه دا بیان نه کوي دی پر می خبره تا کوله چې مونږ ورته نور نه تیرو يهودو دښمنی کو د نسوارو دښمنی کو د هندوانو دښمنی کو د بهایا د فاحشو او د بدون مقابله من کو ختم خبر چا ته وګورو پلاکه خپاسو پلاکه خوشاله سو پلاکه دادا پلاکه دزدا قران مونږ ته چی وای چې غلبه پچا باندې يهودو باندې په کوپار باندې بهایا خلکو باندې الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي نو دې پورې خبره کړه په دې کې یو فائدہ دار او د تفسیر الفرقان دا خبره ذکر کړي اما خبره ټول د تفاسیرونو چې کوم دي موږ ورته به سند خلک نه موږ سره امام رازي ولار ده موږ سره علامه رحماني ولار ده الوسی ادمه موږ سره ابن کثیر ولار ده موږ سره امام قرطبي ولار ده موږ سره تفسیر الفرقان ولار ده موږ سره کشاف ولار ده البحر المحيط ولار ده موږ سره دغه رقم دا نور مفسرین وګړه جلالین او بیزاوی او دا ټول حساب کنو دا ټول ته موږ سره ولار دي غم کوه کته ته موږ سره نه درېږي خو الله د هدایت وکي خدا خو دې غټ نعمت موږ ته الله راکړی ده موږ تاسو ته شریکو تا په دې نعمت ځان ته راغړو ته موږ سره د خیر کار کې ودرېګا چې الله دې حافظ الله دې ناصر الله ته دښمنان تبا کی چې هغه يهود او نصارا دي چې ته نه درېږي نو تا په حال باندې افسوس تا په حال باندې یتا په حال باندې افسوس ده خو موږ مخه ته بخښنه نه جوړېږي دا بنوي چې اماراتیان ولې راغلي او دا مجاهدین ولې دا خدي چې راغلي دا بیا به راځي
چې کوي دا بیا هم راځي دا جای د اماراتیانو ده دا جای د القاعدو ده دا جای د تحریک خالص فامیلو د چا جای ده خبرې د خالد بابا تاریخ تاسو معلوم ده کنه خالد بابا د چا مقابله کوله د امریکا د اخر حالات ځای مړ کېدم دی ویل زه مړ کېږم خو امریکا سره جهاد شي ده د خالد بابا فامیلو کې اوسېږي خبرې نجم الجهاد فامیلو کې اوسېږي او دا خبر را سره نه مني او د دې فامیلو نه بوټ وزه چې وزه پالې فامیلو نه څه پوره افغانستان کې د نه پرېږدو خبرې دا درسو نوران کېږي شیخ صاحب هیبت الله حفظه الله تعالی بیان کړی ده شیخ صاحب نوې خطبه رالیږلې ده چې علما مضبوط کړي هغه علما چې د امارت حق ادا کوي د قرآن حق ادا کوي حق خدمت کوي داسې علما سره موږ ولاړ یو دا خو ورته موږ خو دا ګمان هم نه و دا دومره غټه بادشاهي موږ ته چا راکړه دا دومره غټه پراخي موږ ته چا راوسته دا امارت موږ ته چا راوست دا القاعده او استشهادیان او فدایان او تحریکیان او خلافت والا امارت والا دا مجاهدین موږ ته چا راکړه سبحان الله ټول کمالات کل حمد کل شکر دا اکی واځي چا لپاره ده الله لپاره ده تر مرګ پورې د الله لپاره نو دې پورې خبره ورته کوله دې آیات خلاصه وری نو دغه نعمتونه چې موږ تاسو سره پاتې شي نو دا په دې پاتې کېږي چې موږ کافران کمزوري کو ختم کو او اسلام په غالب کو نو دغه نعمتونه به د الله موږ سره پاتې او دا نعمتونه چې موږ سره پاتې کېږي او کافران موږ مغلوب کو دلدل کو ختم کو نو کافر په څه ختميږي جهاد سره ماشي نه څنګه بل دا خبره زده نقطه په دې کې زده په دې آیت کې اخر د دې دعا په خودلو سره دې خبر ته هم پام کولای شي چې کوم انسان چې په دنیا کې یعنی مهنت کوي او یو شی را برابر کی لکه زه په ټوله دنیا کې مو تاسو ګورو مسلمان ډېر زیات شوي دي مهنت نبی علیه السلام کو صحابه کو تابعین یوان مهنت کو مسلمان را برابر کړ چې مسلمان را برابر کړ او مسلمان ډېر دي الحمدلله اوس دا مسلمانانو چې کومه ذمہواداري ده چې کومه مطالبه ورنه الله او قرآن او اسلام کوي هغه په دغه آیت کې ذکر شوی ده چې هغه د الله دین او د الله کلمه اوچتول دي خلاصه خبره همدا شو نور نه غټو په دې دعا کې په دې آیت کې دا نقطه وروته چې دنیا کې مسلمانان ډېر دي کنه دا مسلمان چې دومره ډېر سو الحمدلله تم مسلمان زم مسلمان افغانان هم مسلمانان پارسیوان هم مسلمانان پاکستانیان هم مسلمان عرب ټول مسلمانان دي کنه موږ څو کافر کوو ټول مسلمانان دي چې ټول مسلمانان ډېر سو دغه مسلمانانو ذمہواري څه ده چې ده دې مسلمان ذمہواري څه دا ذمہواري په دغه آیت کې ښودل کېږي او دې ذمہواري دا چې د الله دین او د الله کلمه په ټوله دنیا باندې حاکمول په ټوله دنیا باندې غوړه کول په ټوله دنیا باندې د اسلام سپین بیرغ د سره پول دغه د موږ او تاسو ذمہواري ده دغه موږ او تاسو مسؤلیت ده د همدې باره کې موږ تاسو نه پوښتنه کوي مازګر مول څه بلته ویل کنه چې هغه نور الهدى صاحب لیکي مدله تقریرونو کې دا خبره کوي وای د مورید چې انسان که خاله عبادت کوي او جهاد نه کوي مثال د امارت لپاره د خلافت لپاره خواري نه کوي نو دغه انسان چې دا به هلاک شي دا به بس کامیابی ته رسیدای نشي او که باید خالی جهاد کوي نور درس پرېښی تدریس پرېښی عبادت پرېښی نو دا هم تور نشي کوی توره به امت هغه وخت کې دا ذمہواري دا دې آیت وښوده ذمہواري د امت دا ده چې جهاد به هم کوي منځونه به هم په جمع سره کوي مدرسې به هم جوړوي فدایي به هم کوي زکات به هم ورکوي تراویح به هم کوي منځونه به په جمع سره هم کوي روزې به هم نیسي دا رقم جهاد به هم کوي بیا که دواړه څنګهونه به ګرم ساتو سنگر به هم ګرم ساتو له خیره مدرسې به هم ګرمې ساتو منبر به هم ګرم ساتو او علامه اقبال د امام تعریف کړی کنه اصل امام هغه د خبرې چې تا حال او د احوالو نه جدا کتاب بل چېرته بوځي داسې ملا به مولا چې هر رقم دا کله په ترخه جنګي کله د اودس په جنګي کله په لوټه جنګي داسې امام ده نو ملایانو دا حالت ده عوام څومره غټ ګمراهي نو عوام خو بیخي په ګندګانو باندې جنګ ده خبرې چې موږ ملایان دومره کمزوري یو موږ قاریان دومره کمزوري یو موږ مفتیان دا رقم د نوم مخالف مفتیان پاتې شو نو عوام به لا کومه مرتبه کې عوام به لا چېرته هغه خو پسې دومره ګمراه دي چې بیخي کفر ته غاړه ورکړې ده د امریکا پاسپورټ پسې ځان مړ کړو پیسو پسې جنګونه پلار د زوی نه خفه زوی د پلار نه میړه د ښځې نه ښځه میړه نه څه شي په سر پیسو په سر روپو په سر اختلاف او جنګونه الله دې موږ او تاسو مضبوط کړي
الله دې موږ ته د مرګ نورم ډیر کړي الله داسې فدایان استشهادیان القاعده او تحریک والا د الله نورم راولي الله دې موږ تاسو حفاظت وکړي یا الله مولا د ټول اسلام حفاظت وکړي یا الله مولا یا الله مولا موږ د خدمت کې ولګوي یا الله څومره خلک مریضان دي یا الله مولا موږ دعاګانې غوښتي یا الله ټول مریضان او خالي مسلمانانو د شفا کامله عاجله ورکړي یا الله څومره کافران مریضان دي یا الله مولا مرزونه ډیر کې او ټول مردار کې یا الله مولا ټول کوپار یا الله مولا په مرزونه کې اخته کې یا الله مولا هډ اٹیک ور باندې راوړي یا الله ټول ذلیل کې یا الله مولا زمونږ دا خبره په منافقانو په کافرانو باندې سی ولګل لکه راکټ یا الله مولا لکه چا پړ باندې شودم چپاراسي هډ اٹیک ور باندې راوړي یا الله او د اساس جهاد مخالفت کوي د مدرسې مخالفت کوي د امارت مخالفت کوي د استشهادي او د فدیه او د القاعده مخالفت کوي الله تباہ او برباد کوي په شرمې او شرمې یا الله ذلیل کې یا الله مولا خزه وتخته یا الله مولا یا الله مولا دنیا او آخرت کې خوار او رسوا کې یا الله مولا په شرمې او شرمې یا الله مولا چارسو د قران مقابله کوي د جهاد مقابله کوي یا الله مولا او بے غیرت دی یا الله مولا او هدایت ورته وکي الله بیا ورته هدایت وکي الله بیا ورته هدایت وکي الله کې هدایت په نصیب نه یا الله مولا موږ نه دا شکل ورکي الله مولا افغانستان است ورکه ماته چې کافرانو سره ماته وسیږي ماته کوپر کې اوړي راوړي موږ نه وساتي الله مولا موږ د امریکا د پاسپورت نه وساتي الله د لندن د پاسپورت نه وساتي الله د ډالر نه وساتي الله د افغاني نه وساتي الله هر کس فتنو نه وساتي الله موږ ته سب دومره راکې الله چې ته عبادت وکي الله او تا نه بغیر بل چاته محتاج یا مولا یا الله صف ته محتاج خو ته محتاج خو نه کې الله مولا څومره خره دی الله مولا مریضان لري شفا کامله عاجله ورکړي الله څومره خره دی الله مجاهدین سره کومک کوي مجاهدین ته اصلاح اخلي اراده لري الله دا نیتونه او د اعمال قبول او منظور کړي الله همیشه د الفاظ نصیب کړي الله